د ټولو حاجتونو او د ټولو ارمانونو پوره کېدو دپاره د لا حول ولا قوة الا بالله د دې وظیفه. زما محترم ورونو، نن درته یو داسې وظیفه ښیمه ستا په زړه باندې چې څومره ارمانونه وي او څومره د ستا حاجتونه وي، الله جل شانه به د دې وظیفې په برکت سره پوره کړي. هغه وظیفه ده لا حول ولا قوة الا بالله. ډیره زیاته مختصر جمله ده، لیکن الله جل جلاله د دې په وجه باندې د انسان ضرورتونه پوره کوي او د دې لا حول ولا قوة الا بالله د دې وظیفې په وسیلې سره الله جل جلاله د انسان د زړه تمام ارمانونه پوره کوي. زمونږ به ډېر زیات حاجتونه وي، نو د هغې حاجتونو دپاره به موږ ډېر زیات وظایف کړي، خو زمونږ حاجتونه لا تر اوسه پورې نه دي پوره شوي. د نن نه د لا حول ولا قوة الا بالله د دې وظیفه شروع وکړه، نو الله به تمام حاجتونه پوره کړي. وظیفه به څومره کوو، د هغې وظیفې کولو طریقه او تعداد درته ټول ښیمه. نو که د ستا حاجت دې پورې وي چې یاره ما ته زما د خوښې رشته میلو شي، نو د هغې دپاره بلکل دا وظیفه وکړه، الله به تا ته د ستا د خوښې رشته درکړي. که ستا حاجت دی چې ما ته د یو ښکلي ځای کې کاروبار میلو شي یا د ما ته ښکلي ځای کې نوکري میلو شي، د هغې دپاره د لا حول ولا قوة الا بالله وظیفه راونیسه، انشاءالله کاروبار ښکلي مزیدار روزګار او نوکري ورته میلو شي. او یا بعضې کسانی کاغذونه مخکې لیږلی وي لیکن د بره نه اډر نه راځي، دغه هم د رکاوټ او د بندش یو صورت کېدی شي. دغه دوران کې هم تاسو لا حول ولا قوة الا بالله وظیفه شروع وکړئ، انشاءالله دغه بند به ستاسو آزاد شي. یا زموږ او د ستاسو پریشانی ده، او دا پریشانی داسې ده چې زموږ او د ستاسو زندګي یې لنډه تنګه کړې ده. دا پریشانی په څو وجو سره راتلی شي. نو که یو انسان ته پریشانی او مشکلات را پیښ شوي دي او دی د هغې نه خپل ځان خلاصې غواړي، نو هغه دې د لا حول ولا قوة الا بالله وظیفه شروع وکړي. دغه رنګ یو انسان دی او د هغه د زړه خواهش دی چې الله جل شانه دې ما مالداره کړي، الله جل شانه دې ما ته ډېر زیات مال او دولت راکړي، ما دې الله جل شانه امیر کبیر جوړ کړي، یعنی ښه ډېر دولت راته رب العالمین راکړي. هغه انسان دې د لا حول ولا قوة الا بالله د دې وظیفه دې راونیسي، الله جل شانه به مالداره کړي او ښه ډېر مال دولت به ورته رب العالمین ورکړي. یا یو انسان د هغه غریبي ډېره زیاته انتها ته رسېدلې ده. د بعضې کسانو غریبي ډېره زیاته انتها ته رسېدلي او بعضې ملګري په دې کې داسې الفاظ استعمال کړي چې هغه کفري دغه وي الفاظ وي. یا ساته ګورې دا غربت چې چا باندې رب العالمین راوړي، نو دا یو قسم له امتحان دی، دې باندې صبر کوئ. د غربت دا غریبي دا ټول عمر نه وي، څه وخته پورې وي، خو دا یو قسم له امتحان دی. الله جل شانه د ستاسو او زمونږ ازمایش کې امتحان کوي. آیا زما دا بنده زما نه ګیلې کوي که نه کوي؟ نو بیا ډېر ملګري ډېر رونه خویندې هغه داسې دي چې هغه د الله جل شانه نه شکوې کوي او ګیلې کوي او داسې خطرناک الفاظ استعمالوي. الله نعوذ بالله، الله دې ته نه هر مسلمان د داسې الفاظو نه ساتي. داسې الفاظ استعمالي وي الله، نو پرې ثابته دنیا کې د صرف زه څه کولم، الله صرف زه دې غریب پیدا کولم، نو دا ډېر خطرناک الفاظ دي. کله کله موږ د خولې نه الفاظ وباسو، زموږ د ایمان د هغې سره خاتمه شوي ایمان نه خلاص شوي یو، لیکن محترمو تاسو کوشش کوئ چې کله هم داسې حالات راشي بس د الله تعالی حمد او ثنا کوئ او د الله تعالی ذکر کوئ، الله تعالی به تاسو ته د هغه مصیبت نه نجات درکوي. نو د غریبۍ د ختمولو دپاره او د مالدارۍ د ملاوېدو دپاره د لا حول ولا قوة الا بالله دا وظیفه بلکل تاسو کولی شئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته څو څیزونه د الله جل شانه د عرش نه په خاص طور باندې ورکړی شوي دي. نو یو په هغې کې لا حول ولا قوة الا بالله دغه کلمه هم ده. حضرت امام مکحول رحمت الله علیه
په ترمذي شریف کې دا حدیث تری د هغې د لاندې حضرت مکحول رحمت الله علیه فرمایي کم یو انسان چې لا حول ولا قوة الا بالله دا وظیفه ډیره کوي نو الله جل جلاله به د دې انسان نه اویا دروازې د غضب بندې کړي او بیا فرمایي چې د ټولو نه وړه دروازه د غضب د الله نو هغه غربت دی یعنی د دې وظیفې په برکت باندې به رب العالمین غریبی او مسکینی ختم کړي او الله جل شانه به د دې وظیفې په برکت سره مالداره کړي نو دا د مالدارۍ والا زبردست وظیفه را نو ډیره زبردست وظیفه ده راځي د دې وظیفې کولو طریقه درته ښیم چې دا وظیفه به څومره کوو په څنګه طریقې سره به کوو کوم وخت کې به کوو وخت لمونځ کول والا ضروري دي یعنې 5 واړه وخت لمونځ چې ته په پابندۍ سره کې په دویم نمبر کې د هر منځ نه پس به دا وظیفه 10 کرته وي مخکې وروسته د ورو شرف یو کرت بیا 10 کرته لا حول ولا قوة الا بالله او د ماسخوتن د منځ نه پس به یو ځان له ځای کې کښېني او په هغه ځان له ځای کې به د ټولو اول په نبي علیه السلام باندې 11 پیرې درود شریف ووایي او بیا 300 کرته لا حول ولا قوة الا بالله صرف دومره نو 300 کرته به دغه وظیفه وکړي او بیا په آخر کې 11 کرته په رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې درود شریف وویله او د هغې نه پس الله جل شانه ته لاس پورته کړه د کوم حاجت دپاره چې د هم دا وظیفه کړې وي نو هغه حاجت د الله جل جلاله نه وغواړه الله به د حاجت پوره کړي او که د کوم پریشانۍ د ختمولو دپاره دې کړې وي نو د هغې دپاره سوال وکړه الله ما ته د پلانکې پریشاني ده او الله دغه پریشاني زما ختمه کړي یا یو انسان د هغه د زړه خواهش دا دی چې الله تعالی ما مالداره کړي نو د مالدارۍ د حاصلولو دپاره هم تاسو د لا حول ولا قوة الا بالله دا وظیفه چې هم په دغه طریقې سره وکړي نو بیا چې کله د دعا دپاره لاس پورته کړي نو په هغې کې دا خبره هم وکړي الله تعالی خپل یا الله خپل خاص رحم را باندې وکړي الله په خپل خاص رحم سره ما چې دی مالداره کې د مخلوق نه مې مستغني وګرځي او الله ما د خپل درد نه علاوه بر یو درد ته مه ودروي که دا دعا تاسو کوئ نو د دې دعا په برکت باندې به دی الله جل شانه د مخلوق نه مستغني ګرځي یعنی مخلوق ته به د ستا حاجت نه راځي البته تا ته به د نورو خلکو حاجت راځي یعنی الله جل شانه به د مالداره کې او داسې به د مالداره کې چې ځان سره مال دولت بیا ځای کول هم نشي لیکن په دې وظیفې کې اخلاص کول په اخلاص سره دا وظیفه کول دا پکې شرط دي نو ډیره زبردست او مفیده وظیفه مې درته وښوله نو بالکل دا وظیفه تاسو کولی شئ د دې وظیفې نه تاسو مکمل پیدا غشتی شئ